سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو لخوا ولسي وګړو ته د مرګ ژوبلې اوښتل جنایت او د بشري حقونو نقض کېدل بولي. دوی په عملیاتو کې له شاملو ځواکونو غوښتنه کوي چې د عملیاتو پر مهال د ولسي وګړو او ترهګرو ترمنځ توپیر وکړي. په ورته وخت کې د ولسمشر ویان هم د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د دقت غوښتنه کوي او زیاتوي چې باید د دغه ډول بریدونو څرنګوالی د بېلابېلو بنسټونو لخوا وڅېړل شي. د فیروزکوه چغچران سړک د دویم فاز او د بامیان میدان وردک سړک د کاري پرمختګ څرنګوالی تېره ورځ وارزول شو. ولسمشر غني د یادو سړکونو په اړه د راپورونو له اورېدو وروسته د کاري پرمختګ جریان د قناعت وړ ونه باله او د شته ستونزو د بیړني حل په اړه یې لازمې لارښوونې وکړې. ښاغلي غني همداراز په ډاګه کړه چې د یادو سړکونو د استملاک د ستونزو حل د چټک او په کاري لومړیتوب کې راشي او همداراز د ټولو هغو موضوعاتو د حل لپاره دی چې د کاري بهیر د ځنډ لامل ګرځېدلي عاجلې حل لارې په پام کې ونیول شي. له دې سره سم ولسمشر غني په اریانا افغان هوایي شرکت کې د بنسټیزو اصلاحاتو د تطبیق څرنګوالی هم وارزوه. د اریانا افغان هوایي شرکت مشر په دې ناسته کې چې تېره ورځ په ولسمشري ماڼۍ کې جوړه شوې وویل د لګښتونو څرنګوالی ارزولی او اوس دغه شرکت د خپل زیان کچه له 9 څخه 3 سلنته راټیټه کړې ده. ښاغلي غني په دې ناسته کې وویل د باختر شرکت د احیا کولو او د اریانا افغان هوایي شرکت د پیاوړتیا په برخه کې د منظم پلانونه ترتیب او په هرو 2 اونیو کې د پرمختګ راپور وړاندې شي. ولسمشر همداراز په ډاګه کړه د هر ډول لاسوهنې په صورت کې چې د اصلاحاتو لړۍ زیانمنوي متخلفین عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپېژندل شي. د کوچیانو د ستونزو د حل په موخه د ولسمشر غني په مشرۍ تېره ورځ یوه ناسته په ارګ کې ترسره شوه. ښاغلي غني د دوی د ستونزو له اورېدو وروسته وویل کوچیان یو قشر نه بلکې د ملي وحدت سمبول دی او باید ټول د هڅې وشي چې دوی په اقتصادي صنعت بدل شي. نوموړي همداراز ټولو اړوندو دولتي بنسټونو ته لارښوونه وکړه چې د کوچیانو د مسایلو د حل په خاطر د کوچیانو اړوند د اساسي قانون مادي تطبیق او دوی ته د متوازنې ودې موقع برابره کړي. لا تر اوسه په افغانستان کې د کوچیانو کره شمېره روښانه نه ده خو ویل کېږي چې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په دې اړه خپله سروې پیل کړې ده. په غزني کې د بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي برید کې 8 طالبان ووژل شول. د دغه ولایت د والي ویاندو وایي دغه کسان تېره شپه د ګیرو ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې هغه مهال په نښه شول چې غوښتل د افغان ځواکونو پر یوه کتار برید وکړي. د نوموړي په وینا په دې بمباریو کې د یارې ډلې یو شمېر وسلې هم له منځه تللي او بل چاته زیان نه دی اوښتی. او په ورته وخت کې په فاریاب کې په 2 جلا جلا پیښو کې 15 نور طالبان هم وژل شوي دي. د 209 شاهین قول اردو قمندانۍ ویاند وایي دغه پیښې تېره ورځ د پښتونکوټ ولسوالۍ په چقماق او چارتوت سیمو کې د مخامخ نښتو او ماین چاودنې له امله رامنځته شوي دي. د نوموړي په وینا په دې پیښو کې 9 نور طالبان هم ټپیان شوي او دا چې په دې لړ کې افغان ځواکونو ته زیان اوښتی او که نه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله امان.